د دې ټولو هدف دا و چې اسلامي نظام او اسلامي امارت اول به په ځانونو تطبیق کو بیا په ملت تطبیق شي. لہذا امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه تقریبا 2 کاله کېږي د جهاد په وخت کې دا یو فرمان ابلاغ وکړه چې مجاهدین چې هر ګروپ چې وي او هر دلګۍ چې وي مجاهدین طالبان مجاهدین ملت د شریعت د اصول مطابق دی سیرت او صورت برابر کی او د رهبریت او د مشرتابه امر بالمعروف ته هدایت داده چې ټول مجاهدینو ته دا فرامین د فتح نه رستو بیا عملی شوی نه دی نو دا دې ورسوي. اوس څوک دا نشي ویلی چې مونږ خبر نه وو. وزارت داخله فیصله وکړه چې هغه څڼې د اسلام د شریعت د سنتو نه خلافي بایومیټریک به نه کېږي. نو د مشرتابه هم دغه فیصله ده. نو لہذا مونږ او تاسې مسئولیت او مکلفیت دا ده چې فرامین اول عملی کو تطبیق کو امر بالمعروف محتسبینو سره همکاري وکړو. نو امر بالمعروف د امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه د طرفنا اول اهم فالاهم حجاب فرض او په دغه فرمان کې په طرحه کې دا لیکل شوی چې دا کشور ما 99% خواهرها و مادرای ما محجوبات و مستورات هستند خو 1% ما اوس چې 1% پاتې شو نو اسلامي امارت دا غواړي دغه 1% بې حجابي د یرغلګرو د طرف نه فکري یرغل شوی و دا یې کنټرول کړي. د سریالونو د لارې د بعض بې حیایي فلمونو د لارې او د بعضو د مملکتونو د فرهنګ د لارې نو په دې 20 کالو کې یو طفل ماشوم ځوانیږي قدرمندو او هغې ته شب روز دا ویل شوی چې طالب دا بو ده او امر بالمعروف ادم خور ده دا انسان خواره ده. نو چې په دې 20 کالو کې هغوی کوشش وکړو پول و پیسه را توزیع کردن و استخدام نمودن به شکل اشکال مختلف و زمون ذمہ داری داده چې دغه فکر ختم کو اسلامی مفکوره په جامعه کې پیدا کو.